په لا اله مې د لیلا د نامې ځان واړاوه په استغفار باندې مې هیر کړی وظیفه هم نه او دومره شور مه کوه درزا به دې ټول کلی واوري دومره شور مه کوه درزا به دې ټول کلی واوري زړه مړه سم شه ته څه دومره نادیده هم نه د ډېرو خلکو منځ له مزه رانه ورک دي نه کي د جلوسونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې ډېره مننه او بل شعر دی پکې چې ما به په تا مړ کړي او تاله به بل څوک وګوري د تابوتونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې د چا پر کور جوړ شي د چا ور باندې کور ران شي د تعویذونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې چې د مرۍ نه دي نیولي خلک د اوازونو به یې څه حال وي چې په یادونو مې وي شپې شوګیرې د دیدنونو به یې څه حال وي خبره یو سم څنګه رڼا ته های زړه پاګله های زړه میرا ته ډېر خیال تا خپل کار وکړو ایره ایره شوم بس اوس دا ځان مې سپارم هوا ته ډېر خیال عجیبه کار دی د هر چا اورم خو زما چغې نه رسي چاته ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خاصاتونه ومنئ خپرونه د غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو په دې نننۍ خپرونه کې ما سره زما د خوښې لیکوال ناست دی ډېر ښه شعر لیکي او د هغې د ویلو دغه انداز هم داسې دی چې خلک وایي چې به زه ورته ناست یم ښاغلی معاذ ملاګوري صاحب په چوټۍ راغلی و نو مال چې ولې نه یو ناستې ورسره را جوړ کړو معاذ صاحب ډېره زیاته مننه او ډېر وخت پس دغه خپرونه را جوړه شوه نو ډېره مهرباني چې وخت هم راکړو ډېره مننه غازي نادانه د ستاسو هم د راتګ یقین وکړه چې د ما خپله دومره زړه شوی و چې ملاقات وشي ګپ ولګي او څه د دې نوي دور د دې چې کوم دا روانې چارې دي په دې باندې ګپ ولګي ډېره مننه د راتګ والله دومره خوشحاله شوم چې ستاسو رینګ راوکړه زنګ مو ووهه چې یاره زه راځم او ما ته لږ نښه پته نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم د سهار نه دې پلو بلکې رښتیا درته ویم چې د ما کوم چېرته تګ راتګ و هغه ما ټول کینسل کړو د ستاسو د کال نه وروسته نو ډېره مننه پس الله دې راته خوشحاله لره ډېر ښایسته پیتاوی دی او زه وایم چې څه کلامونه واورو نو ډېره مزه به بالکل ولې نه کلامونه هم ډېر او دا ستاسو په وساطت باندې بیا موږ هم چاته ور ورسوو ډېره مننه د غزل نه مخکې څو شعرونه دي چې د ډکو سترګو د آهونو کیسې ډېرې وې خو چا اورېدې د ډکو سترګو د آهونو کیسې ډېرې وې خو چا اورېدې د سینه سو د دردونو کیسې ډېرې وې خو چا اورېدې ډېر خیال په ځان تېر شوي تکلیفونه مې پټ کړي او ښخ کړي زړه کې په ځان تېر شوي تکلیفونه مې پټ کړي او ښخ کړي زړه کې د بې جانانه ماښامونو کیسې ډېرې وې خو چا اورېدې ډېر ښه او غزل دی چې رانه ځې د زړه مې وینې در پسې راشي چې رانه ځې د زړه مې وینې در پسې راشي د طوفانونو طغیاني به مې تر خولې راشي ډېر خیال ډېره مننه او پخې وعدې وي د اومو خلو او غلط شو پرې مونږ پخې وعدې وي د اومو خلو او غلط شو پرې مونږ بس نور څه نه خو د خپل عقل نه ګیلې راشي ډېر خیال ډېره مننه او تر میکدې یم محدود شوی د ساقي تر لاسه خو د زاري وکړم سکون راته په دې راشي ډېر خیال زما
غریب زړه د سکون په لټون ځان مړ کړي زما غریب زړه د سکون په لټون ځان مړ کړي د حسرتونو د بازار بې اسرې راشي او ډېر خیال ډېره مننه او زما خواستونه سوځېدلي د انکار په لمبو زما خواستونه سوځېدلي د انکار په لمبو معاذ ما ته پښتانه خپلې ګیلې راشي ډېر خیال ډېر زبردست ډېره مننه او څه شعرونه دي چې توبه د زړونو به یې څه حال وي توبه د زړونو به یې څه حال وي د حسرتونو به یې څه حال وي ډېر خیال اذیتونو یې اخیستی اور دی اذیتونو یې اخیستی اور دی اذیتونو یې اخیستی اور دی نو د زخمونو به یې څه حال وي ډېر خیال ډېره مننه او ضرورتونه یې نیمګړي پراته ضرورتونه یې نیمګړي پراته د خواهشونو به یې څه حال وي ډېر خیال ډېره مننه او چې د مرۍ نه دي نیولي خلک د اوازونو به یې څه حال وي واه 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 چې په یادونو مې وي شپې شوګیرې د دیدنونو به یې څه حال وي ډېره مننه او څه شعرونه نور دي د یو غزل چې خبره یو سم څنګه رڼا ته هاي زړه پاګله هاي زړه میرا ته ډېر خیال خبره یو سم څنګه رڼا ته هاي زړه پاګله هاي زړه میرا ته او تا خپل کار وکړو ایره شوم تا خپل کار وکړو ایره شوم بس اوس دا ځان مې سپارم هوا ته ډېر خیال به ووایه ډېره مننه ستا خپل کار وکړو ایره شوم بس اوس دا ځان مې سپارم هوا ته ډېر خیال او شعر دی چې عجیبه کار دی د هر چا اورم عجیبه کار دی د هر چا اورم خو زما چغې نه رسي چاته واه 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 عجیبه کار دی د هر چا اورم خو زما چغې نه رسي چاته او یو بل غزل دی چې خوند را پرېږدي ته واوړې که نه غزلې ډېرې دي یاره غزلې ډېرې دي او دویمه چې څه ناسته ملګرو سره ټول شریک کړو د غزل دی چې د ارمانونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې د ارمانونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې او د آهونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې د ډېرو خلکو منځ له مزه رانه ورک دي نه کي د ډېرو خلکو منځ له مزه رانه ورک دي نه کي د جلوسونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې ډېره مننه او بل شعر دی پکې چې ما به په تا مړ کړي او تاله به بل څوک وګوري ما به پتا مړ کړي او تاله به بل څوک وګوري د تابوتونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې ډېره مننه او شعر دی چې د چا پر کور جوړ شي د چا ور باندې کور ران شي د چا پر کور جوړ شي د چا ور باندې کور ران شي د تعویذونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې ډېره مننه او یا سړی ستړی شي او یا سړی د تندې مړ شي
یا سړی ستړی شي او یا سړی له تندې مړ شي د سرابونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې ډېره مننه او یا خلک خپله بد وي یا د چا نظر کې بد وي یا خلک خپله بد وي یا د چا نظر کې بد وي د تهمتونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې ډېر ښه یا خلک خپله بد وي یا د چا نظر کې بد وي د تهمتونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې او معاذ یا نظر انداز او یا د حد احساس معاذ یا نظر انداز او یا د حد احساس د ماتو زړونو شاته څه وي خو یو دوه خبرې بس صرف زړه یې تمه نه یې او اسره هم نه یې بس صرف زړه یې تمه نه یې او اسره هم نه یې محسوسوم د هره ساه کې هم او شته هم نه واه واه ډېره مننه اوس دې راټول کړم که نه دانه دانه دې پرېږدم دانه دانه دې پرېږدم راغېږې هم نه لکه غوښه زړه شیشه هم نه دا چې خوب نه درځي او ځان باندې د زړه هم سوځي او ځان باندې د زړه هم سوځي د ارمانونو په وژلو اموخته هم نه ډېره مننه او په لا اله مې د لیلا د نامې ځان واړاوه د لیلا د نامې ځان واړاوه په استغفار باندې مې هیر کړې وظیفه هم نه په لا اله مې د لیلا د نامې ځان واړاوه په استغفار باندې مې هیر کړې وظیفه هم نه او دومره شور مه کوه درزا به دې ټول کلی واوري درزا به دې ټول کلی واوري زړه مړه سم شه ته څه دومره نادیده هم نه ډېره مننه دومره شور مه کوه درزا به دې ټول کلی واوري زړه مړه سم شه ته څه دومره نادیده هم نه او لا دې د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې نه ځي لا دې د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې نه ځي لا په ځان بوج نه لا ځان ته اډانه هم نه ډېره مننه او ښه ته سراب وې د معاذ در پسې زړه وچاودو د معاذ در پسې زړه وچاودو د رسي نه درته سرابه فاصله هم نه د چا څو شعره دي د چا چې خوله د وینو ډکه وي هزار څه وي د چا چې خوله د وینو ډکه وي هزار څه وي د مضطرب زړه په وجود باندې اختیار څه وي ډېره مننه او څوک چې د چا پسې بل سر ته د سراب هم رسي څوک چې په غرونو لکه باد اوړي نو خار څه وي څوک چې د چا پسې بل سر ته د سراب هم رسي څوک چې په غرونو لکه باد اوړي نو خار څه وي او یاره چې مینه څه ته وایي زه یې نه پېژنم یاره چې مینه څه ته وایي زه یې نه پېژنم یاره چې یار به څه ته وایي او دا یار څه وي ډېره مننه او ښځه که زه خودزاري کوم زړه مې تنګ وي زړه مې تنګ وي د تماشګیرو به زما په غم کې کار څه وي ډېره مننه او د تا خو اور خوښ دی لمبې خوښې لوګي خوښوي
د تا خو اور خوښ دی لمبې خوښې لوګي خوښوې د ستا په وړاندې نختر څه وي او چینار څه وي که نور څه نه وي زمانې به مې په سر واخلي که نور څه نه وي زمانې به مې په سر واخلي د انقلاب دا ترانې به مې په سر واخلي ډېره مننه که نور څه نه وي زمانې به مې په سر واخلي د انقلاب دا ترانې به مې په سر واخلي قاضي قربان دی د نامې نه خو لږ فکر وکړه ستا مخاوریزې فیصلې به مې په سر واخلي او چې ته به راشي او که نه زړه به مې ښه شي که نه چې ته به راشي او که نه زړه به مې ښه شي که نه کرم او ریبم وسوسې به مې په سر واخلي چې ته به راشي او که نه زړه به مې ښه شي که نه کرم او ریبم وسوسې به مې په سر واخلي او که مې توبې وکړې توبې به مې په سر واخلي که مې توبې وکړې توبې به مې په سر واخلي توبه دا بندې دروازې به مې په سر واخلي ډېره مننه او خلکو زما جنازه مه اوچتوئ تر اوږو خلکو زما جنازه مه اوچتوئ تر اوږو د ارمانونو جنازې به مې په سر واخلي ډېره مننه د لارې ګرد یم معاذه که نور هېڅ هم نه یم د خواريکه خو قافلې به مې په سر واخلي معاذ صاحب ډېره مننه چې دغه ډېر وخت پس هم موږ له وخت راکړو دغه نوي نوي کلامونه د مسافرۍ د وختو نو ډېره مننه غازي نادان صاحب الله مو خوشحاله ساته او ستاسو د بیا راتګ په هیله باندې چې بیا به راځئ موږ له به بیا وخت راکوئ او انشاءالله بیا به ګپونه لګو ډېره مهرباني قدرمنو معاذ مولا ګوري صاحب تازه کلامونه ډېر زیات خوندور د مخکې په شانتې دا ځل هم هغې داسې کلامونه وویله چې زما یقین دی ستاسو به خوښ شوي بریالي اوسئ